یو ډېره خبیثه او پلیته ګناه ده. وجه دا ده چې دا اکثر زناور هم نه کوي. دا کار زناور هم نه کوي. نو چې اوس یو انسان یې کوي ته سوچ کې دی د زناور نه هم بدتر دی. فطرت یې الټه دی. لکه یو سړی دی د جنۍ سره یې زنا وکړه والعیاذ دا ګناه ده او ښه غټه ګناه ده. په دې رجم هم شتي، په دې بله سزا هم شتي، هغه ځان له مسلې. خو بیا هم دا خبره پکې شتي چې دا سړی دی ښځې ته مایله کېږي او ښځې سړي ته مایله کېږي. په دوی شیطان زورور شوی. صحیح ده که نه؟ خو چې هلک د هلک نه شهوت پوره کوي اوس دوی باره کې ته څه وی؟ یعنې فطرت یې نه مني. روغ زړه، روغ ذهن دا خبره د سره مني نه چې هلک دې د هلک نه شهوت پوره کړي او جنۍ دې د جنۍ نه پوره کړي او څنګه به دوی د یو بل نه شهوت پوره کوي او د دې لپاره نه ځي. جنکو کې هم دا کار والعیاذ بالله او سپا خبرې به کوو. هسې دا جو جو خبرې تاول را تاول او نه 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 منګاو نه منګاو صفتونه دله نه شم کولی. دا ګناه هم ښه په زور شور سره روانه ده. او که د دې زمانې بعض هلکان به ورته وایو نو ځکه چې مذکر کې راځي که نه. او دا خبره یاده کوي هر نر سړی نه وي. دا یو ناشنا خبره یاده کوي هر مذکر سړی نه وي. هغه مذکر دی نر دی. نر لکه نر او ماده، مذکر مؤنث. نو هر مذکر سړی نه وي. ګورې هر نر سړی نه وي. اوس په دې زناورو کې نر شتي که نشتي؟ سړي دي. نو په دې انسانانو کې هم ګورې دا نه چې به مذکر دی به دا سړی سړی د سړي به ځان له خوی، ځان له عاداتي، ځان له صفاتي. نو که دا د نن سبا بعض هلکان دې ولیدو نو جنکۍ سړی به دومره فتنه کې نه چې څومره چې دغه هلکان ورچي. اول خو به ته یو 2-3 منټه دا سوچ کوې چې دا چې را روان دی دا کومه پارټۍ والا دی. چې را نږدې شي هغه وایي زه وایي هلک یم. نو سړی وایي چې اوس دته ووایم چې ته پرده کوه. دا حقایق دي که ما خبره غلطه ده چې یو هلک په انټرنیټ باندې د خپلو شونډو تصویران ورکوي او د خپلو سڼو او د خپلو سترګو. ما ته ووایي قسم دله در کومه دته تاسو سړی وایي. سړی خو زیږبېږي مزه پورې دغه کوي ښه په مخ باندې ښه ښکلي ببره ګیرئ ښه دا قصو والا نه دی. تصویر وباسه او هغې له بیا میکپ ورکوه. بیا یا به میکپ کوي یا به تصویر له میکپ کوي. دوه کې یوه ده. دې نه بغیر کار نه کېږي. ته پرېږده الله چې څنګه پیدا کړی ته دې څه ښکلی کړې. ته دینداره شه او دا ګیره پرېږده که ته ښکلی نه وې زما دا نوم بدل کړه. نو په دې سړی څه ښکلی کېږي. نو دا هلکان چې دا قسمه هلکان دي دوی په فتنه کې بعض خلک یې ورچولي دي چې زنانه دومره سړی په فتنه کې نه ورچي څومره چې دوی ورچي. د دوی هغه قیسې، د دوی هغه ناز او ادا او کاږه واږه لاسونه. او ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې یو کس داسې کوږ وږ روان و لاسونه یې داسې نیولي او په دې سټ کې ووي نیغ زه نیغ. هغې امیرالمؤمنین زما دغه شان عادت دی لکه زه داسې یم. یو بله یې وله ورکړه وایي نیغ زه ته وایي زه داسې یم. بیا هم سینه په درېیمه کې چې ووو که نه داسې سیده روان و نیغ وایي چې ته نیغه شې ته ما ته وایي زه داسې یم. داسې یم څنګه؟ یا خو سړی پیدا کېږي یا ښځه پیدا کېږي. تا پکې کوم سیسټم شروع کړی دی. نو الله دې موږ پردې راواچي او الله دې زمونږ ځوانانو حفاظت وکړي. چا بل اوس دا خبره وکړه څه نه څه خو ما پې سوچ وکړو. وایي نن سبا څنګه چې د پیغلې جنۍ خیال ساتي داسې به د زلمي هلک هم خیال ساتي.
په دې نظر کې ورته سوچ وکړي چې معاشره کې بعض هغه مریضان پیدا شوي دي چې ستا دا ماشوم د هغوی د لاسه په حفاظت کې نه دی، نو دا خبره صحیح ده که نه غلطه ده؟ معاشره کې شتي داسې بیماران او داسې مریضان چې هغوی دقه ماشومانانو پسې ګرځي، په دې هلکانو پسې ګرځي، هغه غریبانان په کم عمرۍ کې به څه پوهه نه وي. نو ډېر خیال ساتئ، د زوی نه تپوس کوئ چېرته ځي، ولې ته دا ټیم کور ته راغلې، دا تپوسونه ګوره کوئ، دا ډېر ضروري دي. ګوره موږ ته دا خبرې وړې ښکاري، ولې ته دا ټیم راغلې او ته د چا سره وې او ته په دې موبایل کې څه ګورې. دا یو څو تپوسونه همیشه کوي د بچو نه، که هغه جنۍ ده که هغه هلک ده، جنۍ هم تپوس کوه ولې دا موبایل تا سره لاس کې، تا دې کې څه کوي؟ دا دومره اوږدې خبرې په ټلیفون تا چا سره وکړې چې هغو ته پته وي چې او زموږ نه یو تپوس کوونکی شتي، یره یې په زړه کې. انا تا ته وایي ما له راولېږه آیفون 14 پرو میکس او تا په ځان ځمکه وسمر یو کړي پرو میکس ولېږي، بیا تپوس هم نه کوي چې پرو میکس کې څه دي. نه زوی ولې ستا دا عمر د دې دی چې کله دماغ لږ پاخه شي او تا ته پته ولګېده چې دی اوس یو مرتبې ته ورسېدو چې یعنې داسې کېدی نه شي چې سړی دې بلکل 100% په نیغه لارې، ځکه چې د بوډا سړي هم یاره شتي چې ګمراه شي، خو بیا هم سړي څه نه څه به دې بچي باندې څه یقین شي، بیا وله موبایل والا بیا هم تپوس کوه. او ما بعض داسې پلاران لیدلي او په هغو کې یو زمونږ والد صاحب والله د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري، دې آخري وخته پورې چې زه به لږه لیټ شو هغه به خبر شو نه وې پرون چېرته تللی وې، او چې ما ته به یې ټلیفون وکړو دې آخري وخت کې چې ما به نمبر د هغه ولیدو چې ټلیفون کوي، نو ورب الکعبه په ما باندې به یاره راغله چې اوس به دته څه. حالانکه زه نه الحمدلله په غلط کار تللی یم نه څه په غلط، خو مشر ټلیفون وکړو اوس تپوس کوي چېرته چې کله پلار خپل ماشوم په نظر کې والي نو چې ته ول ازادي ورکړې هغه تا نه تپوس کوي چې بابا ته چېرته تللی